د جګړو لومړۍ کرښې د تیرو 3 کلونو را په دې خوا د سیلانیانو په تفریح ځایونو بدلې شوې. دا د سیدآباد ولسوالۍ شیخ آباد سیمه ده چې څو کاله وړاندې د جګړو لومړۍ کرښه وه. د اسلامي امارت په راتګ سره د سیلانیانو په میله ځای بدله شوې ده. میدان وردګ ولایت ته راغلي سیلانیان او د دغه ولایت اوسیدونکي وایي کوچنی اختر تر ټولو امن اختر و او په خوشحالۍ او په پوره ډاډمنه فضا کې ولمانځل شو. د ولایتو باندې ګرځو چې د ولایتونه ووینو. موږ انشاءالله د اسلامي امارت څخه ډېر خوشحاله یو چې امن دی ډېر زیات او ډېر ښایسته هوایی هم دی. همگی میتونه که به آسودگی به دیدن دوستا و کسای خود بره و جشن عید به بهترین وجهش برپا کنن. د اختر په ورځو کې د هیواد له بېلابېلو ولایتونو سیلانیان په میله راوتلي. دوی هم امنیت او د اسلامي امارت له نظامي ځواکونو زیات خوښ دي چې د اختر ورځې یې د هیوادوالو د امن ساتلو لپاره په دندو تېرې کړې. مجاهدینو څخه ډېر خوشحال یو، بیخي د الله سره راضي یو، ډېر زموږ دپاره خدمت کړی دی. الله پاک د دې خدمت وکړي، بیخي د الله سره راضي یو. پخواني اخترونه ګده په غم لړلي ول، هېڅ خوند یې نه کوي. ټولو ځوانانو زړونه مات وو چې راتللی مو یو په زړه بیا یو الله خبر و، لارې خرابې ولې. اوس خو شکر دی الحمدلله دغه ځای څخه موږ رارسوي کچه لار لږسې نسته پکښې کې. اول خوبي دا ده چې سړک سراسر له هرات تر کابله پورې فعال او کوم ځای کې جمپ هم نه لري چې یو ترافیکي پیښه رامنځته شي. یو دوهم په سراسر افغانستان کې داسې امنیت ته هېڅ د یو قوم ویره نه کوي، ترس یې بیخي نه راځي. د میدان وردګ ولایت سیدآباد ولسوالۍ د شیخ آباد سیمه چې مخکې د جګړو په لومړۍ کرښه مشهوره وه، خو د اسلامي امارت په راتګ سره د سیلانیانو په میله ځای بدله شوې ده. د اخترونو په ورځو کې دغه ځای ته د بېلابېلو ولایتونو څخه سیلانیان راځي او میلې پکې ترسره کوي. محبوب الله سروري د افغانستان ملي تلویزیون میدان وردګ.